کندهار ښاروالۍ د ښار په نهمه ناحیه نم ګذر کې د 3 کوڅو او یو پلچک د رغولو چارې نن رسما د پټي په پرې کولو سره راپیل کړې. دغه کوڅې چې تقریبا 815 متره اوږدوالی او 8 متره بردوالی لري 225 کسانو ته پکې د کار کولو زمینه برابره شوې ده چې 23 کسان په مسلکي ډول او 202 کسان په غیر مسلکي ډول کار کوي. د پرانیستې په دې مراسمو کې د کندهار ښاروالۍ مرستیال مفتي قدرت الله الوصال برخه اخیستې وه. هغه په خپلو خبرو کې یادونه وکړل ډېر د شکر ځای دی چې هیواد مو په بشپړ ډول ازادي لري او د هیواد ټول ترتیبات مو د خپلو افغانانو په لاس کې دي. همدارنګه مفتي صاحب په خپلو خبرو کې یادونه وکړل چې زموږ نظام او زموږ مشران یوازې پر خبرو کولو اکتفا نه کوي بلکې هر څه په عمل کولو کې ثابتوي. او همدارنګه د دې سیمې قومي مشرانو ځوانانو او سپین ږیرو ته دغه کار مبارکي وویل او غوښتنه یې ورڅخه وکړل چې په دغه ستره او رغنیزه پروژه کې کوم کسان کار کوي تاسو یې تر خپل وسه پورې د هغوی همکاري وکړي. هیواد مو مکمل او بشپړ استقلال لري، وطن مو مکمل ازادي او بشپړه ازادي لري. زموږ نظام، زموږ اصول، زموږ طرز دا په خپل افغانان مختوړي، په خپل د افغانانو د ذهن اختراع ده، په خپل د افغانانو په لاس باندې د هغو په ذهنو باندې منصوبه جوړیږي او بیا هغه منصوبه پروژه هغه مخته وړل کیږي. هغه د کردار قایل دی، فقط د گفتار قایل نه دی. د گفتار سره د کردار غوښتونکی دی. د دې ولس د دغه سیمې و ولس ته د دې کوڅې و ولس ته و مشرانو ته مبارکي وایو. الله جل جلاله د دغه کار دغه ګام د دې دپاره د مبارک سي. خدای پاک دې د دې دپاره د هوساینې او د آرام سبب وګرځوي. د دا کوڅې اوسېدونکي حاجي صاحبانو ته دا وایو چې د دې که خبریال راځي دا زما او ستا د خدمت دپاره، که د ناحیه امیر راځي دا زما او ستا د خدمت دپاره، که د شرکت انجینران دي، که عام کارګر دي دا هم د خدمت دپاره دي. نو باید چې دا هر یو د ځان یو داسې ورور وبولو چې که اوبه ضرورت اوبه ورکو، ډوډۍ ضرورت ډوډۍ ورکو او نور څه خو دې زموږ څه نه غواړي. عقلاً په کار کې خنډ ونه ګرځېږو. د دغه کوڅو په کانکریټ کولو سره د یادې سیمې خلکو زیاته خوښي وښودل او له کندهار ښاروالۍ څخه یې ځانګړې مننه وکړل.